د اصحابانو د ایمان د داستان 11مه برخه. د فتوح الشام د پښتو ژباړې د اصحابانو د ایمان داستان محترمو او درنو اوریدونکو، مسلمان ځوانان او د مسلمانې ټولنې ټول غړي په دې مکلف دي چې د ایمان، اسلام، رسالت، اصلي غوښتنې، اسلامي تاریخ او د مسلمانانو له تیر برم څخه ابتدایي ضروري معلومات او مسایل زده کړي. د اصحابانو د ایمان د داستان په اوریدلو سره به د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین ایمان، اسلام، سرښندنې دا هر څه په عملي ډګر کې واوري او وبه ګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیني ملګري په څه ډول عملي کوي. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقدي، ژباړن مولوی صدیق الله مشال وین کیسه جلال زاهد. اصحابانو د ایمان داستان د 11مې برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ، صحتمند او خوشحاله به شئ او په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي شئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېره 10مه برخه کې دا واورېدل چې له څه وخت وروسته خوله بنت ازور له نورو مسلمانانو میرمنو سره مشوره وکړه چې تر دې نه مرګ ښه ده. په دې وخت کې دوی حمله ورباندې وکړه او د خیمو اغوستنې یې راواخیستلې او له کفارو سره جګړه وکړه. تر ډېره وخته پورې بیتریس نه غوښتل چې له دوی سره جنګ وکړي، ولې اخر ته دوی ډېرې سختې طعنې ورکړې او دوی ورته ویل چې موږ هېڅکله نه غواړو چې له تاسو سره ووسو. مسلمانو میرمنو ورته ویل. جنګ روان و چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته حال ورغی او هغې یو ډول مسلمانان، درار رضی الله تعالی عنه، خالد رضی الله تعالی عنه او بعضې نور مسلمانانې د دغه اسیرانو د خلاصون لپاره کله چې ورته راورسېدل، که ګوري دوی له کفارو سره په جګړه بوخت دي. بالاخره درار رضی الله تعالی عنه او صحابه کرامو البته اسلامي جنګیالیو په دوی باندې حمله وکړه او جنګ ونښت چې بیتریس د بولس ورور چې کله ناامیده سو د تېښتې هڅه یې وکړه او بالاخره خوله بنت ازور د ده د اس پښې ووالې او له بل طرفه درار بن ازور رضی الله تعالی عنه راغی او دی په تسکه په نیزه و او تر دا بل طرفه را ویسته نیزه. خلاصه له هغه وروسته مسلمانانو بیرته د ایجنډین طرف ته حرکت وکړ. داسې هم ویل شوي چې ضرار بن ازوار رضی الله تعالی عنه د پیتریس سر په نیزه کې وپی او ورسره روان و. داستان له هم دې ځای شروع کوو. نو د بیتریس سر ضرار رضی الله تعالی عنه په خپله نیزه کې پییلی و او خلک له څه مزل وروسته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته ورورسېدل. نو موږ د مسلمانانو د ورګرځېدو تر وخت پاتې شوی و چې د خالد ملګري ولیدل. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تکبیرونه وویل. حضرت خالد او ورسره ملګرو هم تکبیرونه سمسمه کړل چې سره مخامخ شول. سلامونه او روغبړ یې سره وکړ. اسیرې شوي میرمنې هم ولیدل شوې چې راخلاص شوي. خالد حضرت ابو عبیده ته د خوله، عفرا او نورو میرمنو د خیرت ښکارولو کیسه وکړه. نو موږ ډېر خوښ شو. په دې خبره باور شو چې شام به د دوی وي. وروسته یې بولس راوغوښت او ورته ویې ویل اسلام راوړه، که نه داسې چارچلن در سره کېږي لکه ستا له ورور سره چې وشو. ده وویل زما له ورور سره مو څه وکړل؟ دوی ورته وویل هغه مو وواژه او دا یې سر ده. ضرار په میدان ورته وغورځاوه. ده چې کله د خپل ورور ننداره وکړه ویې ژړل او ویې ویل زه له ده وروسته ژوند نه غواړم. د ده غوندې چلن مې خوښ دی. مسیب بن یحیی الفزاري ور ولاړ شو. د خالد په امر یې د ده سر هم
له تنه جلا کړ. وروسته اسلامي لښکر کوچ وکړ. امام واقعي وایي موږ ته سعید بن مالک حدیث بیان کړ او ویل هر کله چې خالد و شرحبیل بن حسنه، یزید بن سفیان او عمر بن عاص ته لیکونه ولېږل او هر امیر خپل لیک ووایه، ټولو اجنداین ته د خپلو ورونو د نصرت لپاره راغلل او خپل هر څه له ځان سره راوړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام صفیه وایي زه د معاذ بن جبل په سپرو جنګیالیو کې وم. موږ چې کله اجنداین ته ورغلو ټول سپاره په یوه ورځ ورسېدو. د سفر میاشت او د هجرت شلم کالو. مسلمانان یو له بل سره روپړونه وکړل. موږ د رومیانو لښکر ولید چې تر شمیر وتلی و. موږ چې ورسره ورښکاره شو دوی هم خپل مجهزوالی ډېر ښکاره کړ. خپلې ډلګۍ منظمې کړې او صفونه یې وتړل. 80 صفه جوړ شول. په هر صف کې 1000 تنه سپاره و جنګیالي و. ضحاک وای مونږ چې کله دوی ولیدل چې مونږ ته راتلونکي دي مونږ هم پر خپل ځای پات شو او ځان مو د جګړې لپاره آماده کړ. خالد پر خپل اس سپور شو. د سپونو په برابرولو یې پیل وکړ او ویل تاسو باید په دې خبره پوه شئ چې تاسو د نن په پرتله بله ورځ د رومیانو دومره زیات شمیر لښکر نه لیدلی. که د خدای جل جلاله ستاسو په لاس مات کړ بیا به هیڅکله ستاسو په مخ کې د درېدلو جرأت پیدا نه کړي. تاسو په دې جهاد کې لومړی نیتونه اصلاح کړئ او د خپل دین نصرت وکړئ او پام چې ونه تښتئ. که مو دا کار وکړ خدای جل جلاله به مو اور ته ور داخل کړي. یو له بل سره پیوسته شئ. وسلې سنبال کړئ تر څو چې ما امر درته کړی نه وي برید به نه کوئ او پراویښ اوسئ. امام واقعي رحمه الله وایي ما ته له باوري اشخاصو څخه دا خبره را رسېدلې ده چې وردان کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ولیدل چې د جګړې په تیاري بوخت دي، سمدستي خپل جنرالان او مخور ملګري سره راغونډ کړل. ورته ویل ای د اسپر اولادې تاسو په دې خبره پوه شئ بادشاه پر تاسو بروسه کړي او که مو دا ځل ماتې ورکړه بیا به یې هېڅکله ستاسو پر وړاندې پښې ټینګې نه شي. تاسو وینئ چې عربو ستاسو ښارونه لاندې کړي، ستاسو میرمنې بندیانې کړي. تاسو دا ځل سخت مقاومت وکړئ، سره بیلیږئ به نه. او تاسو په دې خبره هم باید پوه شئ چې موږ د دوی په پرتله یو په درې یو. تاسو د صلیب مرسته وغواړئ، صلیب به ستاسو نصرت کوي. دا د رومیانو تیاری و او له بل لوري حضرت خالد پر خپلو ملګرو ګرځېد او ویل ای مسلمانانو مجاهدینو داسې به څوک پیدا شي چې د رومیانو جنګیالی به وویروي. ضرار وویل ای امیره دا کار به زه وکړم. خالد رضی الله عنه ورته وویل قسم په خدای زه هم تا د دې کار لپاره ښه شخص بولم، خو ضرار پام دې وي چې دښمن ته ورشي داسې برید به نه ورباندې کوي چې وروسته دې تر طاقت تیر شي، پر ځان به نه خطا کیږي. او خدای جل جلاله موږ په دې نه یو امر کړی ځکه خدای جل جلاله وایي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ژباړه د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه یعنی په سر او مال سره د جهاد په پرېښودلو په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لاره غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکې خوښوي. راوی وایي ضرار د خپل اس واغې ور ایله کړی او پر دښمن باندې ورښکاره شو. د دوی خیمې کمپونه د ډالونو تورو او نیزو شعاوي او لکه د مرغانو د وزرو په څیر بیرغونه ولیدل. وردان د مسلمانانو د لښکر لور ته وکتل چې ضرار یې په سترګو شو چې د دوی لور ته په ډاډه زړه روان دی. د خپلو قمندانانو ته وویل زه یو سپور جنګیالی وینم چې زموږ ولور ته را روان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د عربو لومړی مبارز شخص دی. دا به څوک ماته راوړي. د ده له ډلې 10 سپاره جنګیالي دې ته تیار شول او په ضرار پسې راغلل. نوموړي چې کله دوی ولیدل د دوی لور ته یې شا کړه او د خپل لښکر لور ته را روان شو. دوی په دې نیت چې د ماتې ګمان یې ورباندې وکړ ورپسې ور روان شو، خو ده په دې ډول له خپلو ملګرو څخه را لرې کول
چې یو څه رالرې شول او دا یې باور شو چې نور می لاس ورباندې بر شو، بیرته یې د اس مخه ونیوله، نیزه یې برابره کړه او د دوی لور ته په منډه ورغی. پر اول سپاره چې یې واره وکړ لاس ښې راغورځار کو، ورپسې بل واهه، هغه یې هم له ژونده بې برخه کړ او پر نورو یې هم داسې حمله وکړه لکه زمری چې پر رمه ګډ شي. د دوی په زړو کې ویره ننوتله او ماتې یې وخوړه. دی ورپسې یو په بل پسې وهل، 19 نفره یې پر ځمکه راوغورځول او په خپلو وینو یې ولمبول. دوی چې کله دا پیښه ولیده او دی هم د روم د لښکر ته ورنږدې شوی و، بیرته د خالد لور ته په داسې حال کې ور وګرځېد چې د دوی وسلې او اسونه یې هم ورسره اخیستي وي. او خالد ته چې یې جریان بیان کړ، خالد ورته ویل ما نه و درته ویلې چې په ځان مخه تاوځه او برید ما ورباندې کوه. ده ورته ویل دوی راپسې راغلل او زه پر دې ویرېدم چې خدای مې ما خوړلی ونه ویني، نو ځکه مې په اخلاص سره مجاهده وکړه، ځکه نو الله جل جلاله مرسته هم را سره وکړه. قسم په خدای جل جلاله که ستا له ملامتیا نه ویرېدلی پر ټول لښکر مې برید کاوه. خو په دې خبره هم باید پوه شي چې قوم زمونږ غنیمت ده. خالد خپل لښکر پر ښي اړخ، کیڼ اړخ، زړه او 2 وزرو وویشئ. په زړه کې معاذ بن جبل، په ښي اړخ کې عبدالرحمن بن ابي بکر، په کیڼ اړخ کې سعد بن عامر، په ښي وزر کې شرحبیل بن حسنه او په وروستنۍ برخه کې یزید بن سفیان. د 4,000 سپرو جنګیالیانو امیر وټاکئ تر څو د میرمنو، مالونو او اولادونو ساتنه وکړي. وروسته یې ښځو ته وکتل. هغه د عتبه لور ابان چې په همدې ورځې له ابان بن سعید بن مسلمه سره واده کړی و په نکریزو سره او خوشبویي یې په سر کې معلومېده. عفرا الحمیره، خوله بنت ازور، مزرعه بنت املوق، سلمه بنت زراع او ځینې نورې میرمنې د دوی په څېر موجودې وې چې د غیرت او شجاعت نوم یې هر چا اورېدلی و. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نصیحت. حضرت خالد دوی ته وویل ای د عمالقه لونو او د تتابعه بقایاو، تاسو داسې عمل وکړ چې خدای جل جلاله هم او مسلمانان هم در څخه راضي شول. هغه نیکنامي به مو تل یادیږي. د جنت دروازې تاسو ته پرانیستې دي، د دوزخ دروازې پر تاسو تړل شوي او ستاسو د حریفانو پر مخ خلاصې دي. تاسو په دې خبره پوه شئ چې زه پر تاسو پر اعتماد لرم. که چیرې د روم کومې ډلګۍ پر تاسو حمله کوله، تاسو به له ځانه له خپل ځان څخه دفاع کوئ. او که مو چیرې یو مسلمان د تیښتې په درشل کې ولید، تاسو ډیر پام ورسره کوئ، ورسره ولاړې نه شئ. ده ته خپل زوی ور وغورځوئ او ورته ووایاست ولې دې خپل اهل، اولاد، مال او عزت ته شا کړه، په دې بله تاسو څخه خدای جل جلاله راضي کیږي. عفرا بنت غفار ویل ای امیره، مونږ یوازې د ارمان لرو چې ستاسو په وړاندې شهیدان شو. مونږ به له رومیانو سره تر هغو جګړه وکړو چې یو هم پر نظر راشي. خالد ورته ویل خدای جل جلاله دې خیر درکړي. خالد بیرته د جنګیالیو صفونو ته ولاړ، هلته پر آس سپور شو، د دوی په منځ کې ګرځېد او خلک یې جګړې ته آماده کول. په لوړ اواز سره یې نارې وهلې ای مسلمانانو، د خدای دین نصرت وکړئ، خدای جل جلاله به ستاسو مرسته کوي، د خدای جل جلاله د پاره جګړه کوئ، خپل ځانونه د خدای په لاره کې محبوس کړئ. تر هغه مهاله برید مه کوئ تر څو چې زه امر درته کوم. غشې داسې برابرې کړئ چې کله له لیندۍ ووځي باید داسې وي لکه له یوې لیندۍ چې وځي، چې کله سیده غشی لکه د ملخانو غوندې پر دښمن ووري، حتما به داسې غشې ډیر وي چې خپل هدف نه خطا کوي. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ژباړه ای مومنانو، له زغم څخه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه وښیاست، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او د الله څخه ویریدونکي واوسئ. هیله ده چې بری ومومئ. تاسو پر دې پوه شئ چې له دې وروسته به بیا له داسې لښکر سره مخامخ نه شئ، ځکه دا لښکر د دوی ټوله قوه ده. اتلان او قمندانان یې هم بس دغه دي. تورې له ټیکو باسئ، لیندې برابرې کړئ او غشې جلا کړئ. خالد رضی الله عنه راغی او د لښکر په زړه کې له عمر بن عاص رضی الله، عبدالله بن عمر رضی الله عنه، قیس بن حیره، رافع عمیره الطایی، ذوالکلاع الحمیري، ربیعه بن عامر او د دوی په څېر نورو زړورو کسانو سره ودرېد. وردان چې کله ولیدل چې د مسلمانانو ټولۍ د برید په تکل ور روانه شوه، دوی هم پر مسلمانانو باندې برید
پیل کړ. دوی دومره ډیر و چې د ځمکې مخې په ساره او اوږده پټ کړی و. دواړې ډلې سره ومختې او سره ګډې وډې شوې. د خدای جل جلاله دښمنانو خپل بیرغونه او صلیبونه ځوړند کړي وو او مسلمانانو د تکبیر، تهلیل او پر بشیر او نذیر رسول الله صلی الله علیه وسلم درودونه ویل. دا دوی لښکرې چې کله سره نږدې شوې، د رومیان له ډلې یو سپین ږیری چې توره خولۍ یې پر سر وراووت چې مسلمانانو ته راړنګ شو. په عربي ژبه یې نارې کړې: ستاسو امیر څوک دی؟ زه خبره ورسره کول غواړم، هغه دې راووځي، هغه ته امان ده. خالد بن ولید ورووتی. د رومیانو مذهبي عالم ورته وویل: ته د همدې قوم امیر یې؟ خالد ورته ویل: هو، دغسې ګمان کېږي چې تر څو زه د خدای جل جلاله او رسول تابع یم د دوی امیر بلل کېږم، او که مې دا لاره پرېښوده بیا مې پر دوی امارت نشته او نه دوی زما تابع دي. رومي وویل: له همدې کبله تاسو پر موږ غالب شوي یاست. وروسته یې ورته وویل: ته د داسې ښارونو منځته راغلی چې یو واکمن بادشاه هم دومره سپین سترګي کړي نه ده او را داخل شوی نه ده. فارسیان هم دلته راغلل خو بیا په ټیټو سترګو وشړل شول. تبعبعه هم یو وخت دلته راغلي وو، خپل ځانونه یې هلاک کړل خو خپلې موخې یې پوره نه کړې. که څه هم تاسو د اوس وخت لپاره پر موږ غالب شوي یاست، خو دا برای مو دایمي نه دی. زموږ امیر وردان پر تاسو شفقت لري. زه یې تاسو ته راولېږلم. او ویې ویل: زه به د دوی هر جنګیالي ته 1 دینار، 1 بګړۍ، 1 جوړه جامې ورکړم، او ستا یوازې 100 جامې، 100 بګړۍ او 100 دینارونه دي. خو په دې شرط چې ستا لښکر به بې جګړې بیرته ځي، ځکه زموږ لښکر د میږیانو د کثرت په ډول ده. او ته داسې فکر مه کوه چې دا لښکر به هم د هغو په څیر وي له کومو سره چې تاسو وړاندې مخامخ شوي واست، ځکه هرقل په دې لښکر کې ستر او نامتوق جنرالان او جنګیالي رالیږلي دي. خالد وویل: موږ په دا خبرو کې د یوې له منلو پرته شاته تلونکي نه یو. هغه داسې چې یا به زموږ په دین کې داخلیږئ، یا به جزیه ورکوئ، او یا به جنګ سره کوو. دا چې تا وویل زموږ لښکر دومره ده لکه میږیان، په دې هکله موږ هیڅ باک نه لرو، ځکه خدای جل جلاله له موږ سره د نصرت وعده کړې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یې په دې اړه آیتونه نازل کړي. او دا خبرې چې تاسو امیر زموږ هر جنګیالي ته 1 جوړه جامې، 1 بګړۍ او 1 دینار راکوي، زر ده چې تاسو به د دې ننداره وکړئ چې ستاسو جامې، بګړۍ، ښارونه او مالونه به ټول زموږ په ولکه کې وي انشاءالله. راهب وویل: زه ځم او خپل امیر ته ستا خبره وګورم. وروسته ورڅخه ولاړ. وردان ته یې د خالد هوډ او نیت څرګند کړ. وردان وویل: آیا دی داسې ګمان کوي چې موږ هم هغه څوک یو چې دوی وړاندې ورسره مخامخ شوي وو؟ که موږ جګړه ورسره ونه کړو د دوی تمه به نور هم زیاته شي. هرقل دا ځل دوی ته خپل تکړه سرتیري رالیږلي. زموږ او دوی ترمنځ جګړه به ډېر لږ وخت ونیسي او له هغه وروسته به دوی بیا د ژوند خوند ونه څکي. میدان به د دوی له مړو ډک وي. وروسته یې خپلو صفونو ته د تیار سي امر وکړ. د لومړی صف د پیاده ځواک جوړ کړ او بیا یې سپاره ورپسې ودرول. په لاسونو کې مطروقې او لیندې وې. معاذ بن جبل پر مسلمانانو غږ وکړ: ای مسلمانانو، جنت ستاسو لپاره ښایسته شوی او د دوزخ دروازې ستاسو د غلیمانو لپاره خلاصې دي. ملایک ستاسو مدد ته راغلي، د جنت حور عین ځانونه درته سینګار کړي. تاسو د ابدي جنت په لټه کې شئ. او ورپسې د آیات تلاوت کړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ژباړه: حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله جل جلاله په لاره کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره په تورات، انجیل او قرآن کې یعنی د جنت وعده د الله پر ذمه باندې یوه کلکه
په ښه وعده ده او څوک دی چې له الله څخه زیات خپلې ژمنې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپله دغه سودا چې د خدای جل جلاله سره مو کړې ده همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. خالد وویل ای معاذه څه وخت راکړه چې زه مسلمانانو ته وصیت وکړم. په صفونو کې وګرځېد، منظم یې کړل او ورته ویې ویل دا قوم ستاسو په پرتله څو چنده زیات دی. له دوی سره ما تر مازدیګره ځنډ وکړ. دا د برکت وخت دی. خدای جل جلاله به بری در په برخه کړي، خو فکر مو باید وي چې ماتې ونه خورئ، ځکه خدای جل جلاله به مو تښتېدونکي وویني. له خدای جل جلاله مرسته غواړئ چې کله دواړه ډلې سره نږدې شوې مسلمانو جنګیالیانو به یو وار غشي وورول. د غلیم ډېر خلک یې قتل او زیات تعداد یې زخمیان کړل، خو خالد خلک له بریده ایسارول. ضرار ورته وویل نور موږ ته درېدلو اړتیا نشته، خدای جل جلاله موږ ښه ویني. د خدای جل جلاله دښمنان به دا ګمان راباندې وکړي چې موږ ورڅخه وویرېدلو، نور د حملې امر راته وکړه چې برید وکړو. خالد ویل ضراره لومړی وار ستا ده. ضرار بن ازور وروتی او تر هر شي دا کار ورته خوښ و. د بولس د ورور بیتریس زغره اغوستې وه، پر مخ یې له سیمانو جوړ شوی نقاب خپور کړ او پر خپل اس سپور شو. نوموړي په دې ورځ هغه د فیل له چمړۍ جوړ شوې 2 جلکۍ هم اغوستې وې چې له بتریس څخه یې اخیستې وې او په دې لباس کې له رومیانو ځان خوندي کړی و. آس یې پونده کړ، نیزه یې برابره کړه، د رومیانو پر صفونو یې حمله وکړه. هغوی د غشو باران پرې وکړ، خو ده ته یې هېڅ تکلیف ونه رساو. نوموړي صفونه مات کړل. په یو ساعت کې د رومیانو 20 سپاره جنګیالي او د دې په اندازه پیاده عسکر ووژل. عنان بن عوف النجبي وایي زه له هغو خلکو څخه وم چې ضرار بن ازور په لاس وژل شوي. کسان یې شمیرل، ده چې به هر رومي وژلو ما به حساب کړ. زما د حساب مطابق سپاره و پلې ګډوډ یې 10 تنه ووژل. عمر بن سالم وای همداسې نقل مات نوفل بن زیاد هم کړی. وروسته یې خول لسر او نقاب له مخه لرې کړ او په لوړ اواز سره یې وویل زه به مرګ د اسپر یم، زه ضرار بن ازور یم، زه ستاسو خاوند یم، زه د همدان قاتل یم او زه پر تاسو ټولو مشرکانو یو نازله بلا یم. کله چې رومیانو د ده خبرې واورېدې ده یې وپېژاند او شاته وتمېدل. ضرار ته نوره تمه هم ور پیدا شوه، ورپسې ورغی، خو رومیان ورباندې راغونډ شول. وردان وویل دا صحرایي څوک ده؟ ملګرو یې ورته وویل دا هغه څوک ده چې تل جنګ ته لغړ راوځي، یو ځل په نیزه او بل ځل په لینده واری کوي. ده چې دا واورېده او د ضرار نوم یې تر غوږ شو، یو اوږد سوړ او سویلی یې وکړي او ویې ویل همدا زما د زوی قاتل ده. هر چا که زما د زوی انتقام ورڅخه واخیست چې څه غواړي هغه به ورکړم. راوي وایي یو جنرال ورته راوړاند شو چې د بطریه واکمن و. وردان ته یې وویل زه به ستا د زوی بدله ورڅخه واخلم او له دې سره سم یې د اس واګی راتاو کړ او په ضرار یې برید وکړ. تر یو ساعت زیات وخت وروسته ضرار د خدای جل جلاله دښمن ته یو کاري ګزار ورکړ، ینه یې ورڅیرې کړه او پر مخ پر ځمکه را پرېوت. وردان خپلو ملګرو ته ویل مات یې نه کړ او که یې زما په حضور کې مات کړی وای هم زما به باور نه و راغلی، ځکه له ده سره د هر چا جګړه له وس تېره ده. له ما پرته له ده سره بل یو مقابله نشي کولی. وروسته له آس څخه راکوز شو، خپله زغره یې تبدیل کړه، بله زغره یې واغوستله، تاج یې پر سر کړ، پر یو عربي تازي اس سپور شو او دا قصد یې وکړ چې د ضرار مقابلې ته وروځي. په دې وخت کې یو رومي پهلوان چې استفان نومیده او د عمان رئیس و وړاندې شو. د وردان رکاب یې مچ کړ او ورته ویې ویل ای باداره که مې له دې بدماشه څخه ستا غچ واخیست بیا ستا لور راکوې؟ وردان ورته ویل د شام د ټولو رئیسانو په شاهدي زما لور ستا ده. استفان چې کله دا واورېده لکه د اور لمبه د سترګو په رپ کې میدان ته ورغی، په ضرار یې حمله وکړه او ورته ویې ویل خوار شي ستا مقابلې ته داسې څوک راوتلی چې ته یې سیال نه یې. ضرار د ده په خبره نه پوهېدی او ځان یې د ده د ګزار وژغوری. استفان د زرو یو صلیب راویست، د سپینو زرو په زنځیر کې یې وپیودی او په غاړه یې کړ، مچ یې کړ او څو ځلې په
پر سر کېښود. ضرار پوه شو چې په دې سره نصرت غواړي. ضرار ورته ویل که ته په دې سره زما په مقابله کې مرسته غواړې، زه له هغه قبلونکي ذاته مرسته غوښتونکی یم، مرسته ورڅخه وغواړي. هغه یې مرستندویي کوي. وروسته یې برید ورباندې وکړ. خلکو د دوی دواړو د جنګي چلونو ننداره کوله او د دوی د جګړې له امله شور او غوغا پورته شوه. حضرت خالد پر ضرار غږ وکړ، ای د ازورزویه، دا څنګه سستي او غفلت کوي؟ د جنت دروازې تا ته خلاصې دي او د دوزخ دروازې ستا د دښمن پر مخ خلاصې دي. سستي مه کوه، خدای جل جلاله ستا مرستندوی دی. حضرت ضرار بیدار شو او پر خپل دښمن برید وکړ. رومیانو هم پر خپل سرتیري نارې وهلې او دلاوري یې ورکوله. دواړو په سخته مقابله کې وو. لمر توند شو، د دواړو آسونه تږي شول. رومي پهلوان ضرار ته اشاره وکړه چې ښکته شي او مقابله سره وکړي. نوموړي عزم وکړ چې ښکته شي، ځکه پر آس یې زړه وسوځېد. خو په دې وخت کې د رومیانو لښکر یو غلام ته لاره ورکړه. هغه یو تیز آس رومي پهلوان ته راوست. دا د دې پهلوان یو غلام و. ضرار چې ورته وکتل، پر آس یې ناره وکړه، ویې ویل یو ساعت چابکي را سره وکړه که نه رسول الله ته به د شکایت وکړم. راوی وای د آس سنې شو او تیز رفتار یې پیل کړ. ضرار په هغه غلام پسې ورغی، په نیزه یې وواهه او ویې واژه. تازه دمه آس یې ورڅخه واخیست او پرې سپور شو. خپل آس یې د اسلامي جنګیالیو د سپونو لور ته راوشاړه او هغو راونیو. ضرار په پهلوان پسې شو. پهلوان چې د خپل غلام له وژلو وروسته د ضرار وړاندې کېدل ولیدل، په دې پوه شو که وتښتېږم هم مې وژني او که ودرېدم هم به وژل کېږم. ضرار چې ورته وکتل، د ده په نیت پوه شو. برید یې ورباندې وکړ چې د رومیانو لور ته یې ورفکر شو. له هغې خوا کردوس ورته راوتلی. دا په دې چې وردان کله په دې پوه شو چې د استفان مرسته ونه شي د هلاک په درشل ده، نو یې پر خپل قوم ناره وکړه، ای قومه، دې شیطان زما د زړه ټوټه هم وخوړه او که یې زه ونه وژنم ما به هم وخوري. زه هرومرو وروځم. دی له 10 تنو داسې پهلوانانو سره وروتی چې زغره یې اغوستې او د اوسپنې موزې یې په پښو وې، په لاسو کې د اوسپنو ستنې وې. وردان خپله زغره اغوستې وه، تاج یې پر سر و. دوی په داسې حال کې راووتل چې وردان یې تر مخ را روان و. استفان چې کله د ده مرستې ته راتلونکي خلک ولیدل، په ضرار یې چغې کړې، خو هغه یې پروا ونه کړه او خپل ځان یې برید ته چمتو کړ. خالد چې کله دوی ته وکتل او د دوی راوتلې محسوس کړ، تاج ته یې وکتل چې د وردان پر سر برېښېدی، ویې ویل تاج هرومرو د دوی د مشر پر سر دی. په دې کې شک نشته چې دا د رومیانو قومندان ده او د ضرار مقابلې ته راوتلی دی. نو موږ ولې ناست یو؟ وروسته یې خپلو ملګرو ته وویل تر 10 زیات مه راوځئ تر څو موږ هم له دوی سره برابر شو. خالد له 10 کسانو سره راووتی، د آسونو واګه یې وریلا کړ او نیزې یې برابرې کړې. رومیان ضرار ته ورورسېدل. ده هم په متین عزم او ډبرین زړه د دوی استقبال وکړ. خالد ناره پرې وکړه. د اصحابانو د ایمان د داستان د 11مې برخې محترمو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې په الله مسپارم. السلام علیکم.